یو څو خبرې د قرباني سره تعلق ساتي هغه په تعدی کې ذکر کوو. دا خبره ده ساتي چې قرباني د اختر د قرباني چې کې لازم په بهیمة الانعام باندې کې، او بهیمة الانعام یو څو څاروو ته ویل کېږي: اوښ، غوا، غوی. غوا او غوی کې دننه میخ هم راغله. دا بعض خلکو نن سبا دا خبره راغستې دي چې د میخې تذکره پکې نشته، نه میخ باندې قرباني نه کېږي. هغه جدا مسله چې میخ حلال ده که نه ده، هغه مسله زه نه بیانوم. خو بعض کسانو نن سبا دا مسله راغستې چې صحیح د میخ او حلال د عام اوقاتو کې خو قرباني به کېږي که نه، دا بهیمة الانعام کې دننه راځي که نه. موږ چې صحیح قول دا ده انشاءالله چې دا بهیمة الانعام کې دننه راځي، چې دا د غوا یو قسم دی. او لغت چې څومره علما دي د جبې هغه ټول دا وایي چې دا جاموس چې دی دا د غوا یو قسم دی، نو په دې باندې قرباني کېږي او جایز ده پې. نو اوښ، غوا، غوایي او په دې کې دننه میخ هم راله. دغه شان بیزه او ګډ، که بیزه او که ګډې، په دې باندې قرباني کېدی شي. الله په قرآن کې وایي: کل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. نو د دین علاوه اوس یو سړی په چرګه باندې قرباني کوي، کېږي په چرګه باندې قرباني نه کېږي. بل څاروی راوي چې هغه په دې کې نه وي، بهیمة الانعام کې دننه نه وي، نو په هغې باندې قرباني نه کېږي، که هغه د دې نه ګراني او که هغه د دې نه ارزاني. بیا دا خبره اوس یاد ساتئ چې یوه قرباني د یو کور والا دپاره کافي ده، اگر که دوی ډېري. ابو ایوب انصاري حدیث ته امام ترمذی رحمه الله راوړی: کان الرجل فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم یضحی بالشاة عنه وعن اهل بیته. د رسول الله په زمانه کې به موږ دا چل کوو چې هر یو کس به د خپل کور والا طرف نه یو ګډ یو څاروی به حلال کو، بس دا به کافي و دغه دپاره. خو دا په دې شرط چې دوی ټول صحیح یو ځای شریکي په مال کې، اله چې دوی جدای یا مال جدای، نو بیا د دوی قرباني د یو نشي شمارل کېدی، یعنې د ټولو طرف نه یو نه کافي کېږي. نن سبا ډېر خلک دا تپوس کوي، د هغو دپاره لنډ جواب دا دی: وایي موږ چې دی څلورونه کور کې اوسېږو، زموږ خرچ خوراک جدا دی. چې خرچ خوراک دی جدا دی، نو بیا به قرباني هم ستاسو جدا دی. او که نه دا وروڼه ټول شریک یې د پلار سره یي، او که دا 50 کسان په یو کور کې اوسېږي او د دوی د پلار ټوله خرچه چلوي، او دوی چې څه پیسې ګټي هغه پلار له ورکوي، ټوله خرچه یو ځای روانه ده. نو بیا اگر که دا 50 کسان دي، خو چې دوی یو څاروی حلال کړو، نو هغه د ټولو طرف نه څه شو، هغه کافي شو. د هغې نه بعد دا